السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه داسې خوبونو بیان درته کوم چې دا خوبونه څه کله ته وګورې او ته په اقتصادي مشکلاتو کې ګیرې او سختي ده، نو دا خوبونه دې څه وکتل، نو ته باید خوشحاله سې، په الله باندې ښه ګمان وکړې، دعاګانې وکړې، د الله نه خیر وغواړې او الله تعالی د دې خوبونو نه وروسته ستا مشکلات حل کوي. 14 خوبونه دي، دا مراجمه کړي دي، نور خوبونه هم شته خو دا خوبونه مهم دي. نو دا مې راجمع کړي، تاسو ته انشاءالله بیانوم، اخره پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، تر څو تاسو ته دغسې ویډیوګانې مهم ویډیوګانې تاسو ته راسي. او که تاسو غواړئ زه د یو خوب باره کې معلومات زه ولیکم، نو هغه ماته کمنټ لاندې ولیکئ، څه آینده ویډیو زه په همغه راپسې جوړ کړم. اول خوب څه ده؟ هغه پیسې په خوب کې لیدل. څه کله ته پیسې په خوب کې وګورې، پیسې دې پیدا کړي، چا پیسې درکړي او ښه زیاتې در سره وي او د مراجعو څه کوم پول ده، کوم پیسې دي هغه تا سره وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي. دا د دې تعبیر په همدې ده چې د دې مقدمه ده چې الله تعالی دا پیسې تا ته درکوي او ستا لاس ته به راځي. فرصت تا ته مخکې نه خبر فرصت او پروګرام او برنامه جوړ کړي چې یو کاروبار څه هغه درنه ضایع نه شي او ته پرې یو ځای ته ورسېږي. دویم خوب څه ده؟ هغه اولاد په خوب کې کتل. څه کله ته وګورې په خوب کې څه اولاد دي وي، بچیان دې نه وي بیخي، ته په خوب کې ګورې 2 شوي، یا بچیان دې یو وي، ته په خوب کې ګورې 3-4 زامن دي، یا ته بیخي واده دې نه کړی او ته اولاد او ماشومان په خوب کې وګورې. دا هم په رزق زیاتېدلو، مالداره کېدلو باندې تعبیر کېږي چې الله تعالی تا مالداره کوي. دریم خوب څه ده؟ دغه زینت او سینګار کول دي. څه ځان ته ته په خوب کې ګورې چې زینت ورکې، ځان ته ښه کالي دې اغوستي وي او ځان برابرې او ښایست او سینګار ورکې ځان ته، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې دا مالداره کېږي، ځکه دا مالدار انسان دا کار کوي، غریب انسان یې خو نشي کولی. څلورم خوب څه ده؟ هغه پراخه کور په خوب کې لیدل دي. څه ته وګورې په خوب کې چې یو نوی کور ده، ښه پراخه کور ده او ښه پکې خوشحاله یې او ته کډه دې کور ته وړي، یا ستا دا کور وي یا دا نیولو لپاره تا کتل چې دا ونیسم زه په خوب کې، یعنې کرایه باندې ونیسې، نو دا خوب هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي. پنځم خوب څه ده؟ هغه حج او عمره کول دي. څه کله ته په خوب کې وګورې چې حج ته تللی، عمرې ته تللی، نو دا حج او عمره څه ده؟ دا خو په غني باندې وي، دا په فقیر باندې خو نه وي. نو د دې معنا دا ده چې ته غني کېږي، تا ته الله تعالی مال درکوي، رزق درکوي، نو ته ورته ځان اماده که، کار او پروګرام او برنامه ورته وسنجوه. اووم خوب څه ده؟ هغه چاته تحفه اخیستل. څه ته په خوب کې ګورې چې چاته تحفه اخلي، مور ته، پلار ته، ملګري ته، کورنۍ ته، ته ځې بازار کې تحفه ورته اخلي، شیان ورته اخلي، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي، ځکه تحفې چې اخلي، یو شی څوک چاته ورکوي، هغه مالدار انسان دا کار کوي، نو دا ټول د دې علامې دي چې ته مالداره کېږي. اتم خوب څه ده؟ هغه مشهور خلک په خوب کې لیدل. مثلا د سیاست کې څوک ډېر غټ مشهور کس وي، په کرکټ کې ډېر غټ مشهور کس وي، په علم کې څوک غټ ډېر مشهور کس وي، هغه په خوب کې ته وګورې چې هغه سره ناست دي، هغه سره خبرې کوي او هغه سره یو ځای په خوراک کوي. د دې معنا دا ده چې الله تعالی تا ته درجه درکوي د مالداري، ته بره کېږي، ته د خپل سویې نه الله تعالی ته اوچتوي، نو ته اماده ورته اوسېږه، تیاري ورته ونیسه چې فرصت درنه ضایع نه شي. اتم خوب څه ده؟ هغه غوا په خوب کې لیدل دي. څه ته غوا په خوب کې وګورې چې هغه ښه غوښه نه وي یا شیدې تېل وشي او دا ستا وي او ښه برابرې وي، ته ورته خوشحاله یې، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې د آینده کال دی، د آینده راتلونکي وخت دا ښه وخت ده، په دې کې ته مالداره کېږي، ستا مشکلات حل کېږي. نهم خوب څه ده؟ هغه خر په خوب کې کتل دي. څه کله تا په خوب کې ولیدې چې خر ده، یو غټ خر ده، ښه چاق او کار کوي او ښه زحمت وباسي، پې کار کوي، ته دا هم په دې باندې تعبیر کېږي ته کارونه دې اساني کړي، ځکه یو وسیله ده، مرکب ده، او دا هغه څوک اخلي د وسیله او مرکب دا یو شی چې هغه سامان ولري، چېرته انتقالوي، نو دا هم په دې باندې تعبیر کېږي. لسم خوب څه ده؟ هغه د صفا روانو اوبو چینه لیدل دي. یو ځای نه صفا اوبه ستا له کور وځي یا چینې نه راوځي یا ستا کور ته صفا اوبه را رواني، دا هم په مالداري باندې، په مال راتګ، په حلال مال، په خوشحالي، په خوشخبري باندې تعبیر کېږي.
11 خوب څه ده، آسونه او اوښان په خوب کې لیدل. ځکه آسونو په باره کې راځي نبي علیه السلام وایي چې دا د خیر علامه د قیامت ورځې پورې خیر ده په دې کې. خیر مال، نبي علیه السلام مال ته هم خیر ویلی ده. نو دا هم آسونه او اوښان په خوب کې لیدل، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي. 12 خوب څه ده، میوهدارې ونې په خوب کې کتل او کشت زراعت، غنم کشت زراعت وي او میوهدارې ونې وي، دا هم په خوب کې کتل چې ته وګورې چې ستا باغ وي او ښه میوه یې کړې وي، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي، الله تعالی تا ته مال او پیسه او دنیا درکوي. 13 خوب څه ده، هغه نوې او پاکې جامې اغوستل دي. کله تا په خوب وکتل چې نوې جامې دې اغوستې وي، پاکې جامې دې اغوستې وي، او کله ستا باندې مشکلات او اقتصادي مشکلات او قرضونه او تا په خوب کې وکتل چې نوې جامې دې اغوستې وي او پاک صفا، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا حالت ښه کېږي، تا باندې اساني راځي، تا باندې فراخي راځي، مالداره کېږي، نو دا هم ښه تعبیر لري. 14 خوب څه ده، هغه ښایسته ماشوم په خوب کې لیدل چې یو ښایسته ماشوم په خوب کې وګورې چې ستا یي، ستا سره وي یا او ډېر ښایسته یي او ستا مینه پرې راځي، دا هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مالداره کېږي. او همداسې ښایسته ښځه چې په خوب کې وګورې، دا هم په مالداري باندې په دنیا په خیرونو نعمتونو باندې تعبیر کېږي. 15 خوب څه ده، هغه جاینماز په خوب کې لیدل او تسبیح په خوب کې کتل. ځکه علما وایي چې د جاینماز او تسبیح دا هغه څوک استعمالوي چې هغوی مالدار وي، خوشحاله وي، شکر وباسي د الله. نو د دې معنا دا ده چې ته مالداره کېږي، بیا به ته شکر د الله وباسي، نو دا حالت تا باندې راځي. که اوس شکایتونه دي نو دا به په مالداري باندې تعبیرېږي. او 14 خوب څه ده، هغه خوندورې میوې خوړل دي چې ته خوندورې میوې خورې، خصوصا کیله چې په خوب کې وکتل نو دا په مالداري باندې تعبیر کېږي. نو دا و د نن ورځې ویډیو. نو ستاسو کوم شي باره کې، کوم خوب باره کې غواړئ چې معلومات درته وړاندې کړم، نو ماته په کمنټ کې ولیکئ او خپل خوبونه که ماته وایئ نو واتساپ نمبر مې چینل کې شته، هغه واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ، دلته کمنټ کې هم لیکلی شئ. کمنټ کې چې ولیږئ زر انشاءالله تعبیر کېږي. او آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.